درنو لیدونکو السلام علیکم. له سختو فشارونو سره مخ او پردیو قرضونو کې ډوب پاکستان بهرنۍ قرضداري له 122 میلیارډ ډالرو واوښته. پاکستان چې له پریمانه نړیوالو پورونو سره مخ دی، ورځ تر بلې بهرني پورونه د دې په ځای چې کم شي مګر د ډیریدو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د اقتصادي چارو په اړه د ولسي جرګې د جوړې شوې کمیټې د غونډې په مهال دا خبره په ډاګه شوه چې د پاکستان باندې خارجي پورونه 122 میلیارډ ډالر څخه زیات شوي دي. د پاکستان ایکسپریس نیوز په وینا د اقتصادي چارو په اړه د ملي شورا د دایمي کمیټې غونډه د امیر خان محمد جمالي په مشرۍ جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو وویل چې د جون په 2013 کال کې د پاکستان ټول بهرني پور 90 میلیارډ ډالر وو. په 3 کلونو کې بهرني پور له 20 میلیارډ ډالر ډیر شو. په دې توګه اوس بهرنی پور 122.43 میلیارډ ډالر څخه ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې دا مهال سخت اقتصادي کړکېچ رامنځته شوی دی او د بیکارۍ کچې لوړوالی د خلکو ژوند تریخ کړی دی. تیره ورځ د بیکارۍ د کچې د لوړوالي په اړه یوې څېړنې په ډاګه کړه چې دغه هیواد کې د ښاروالۍ د یو عادي مامور اعلان شوي بس لپاره 100 لکه کسانو نوملیکنه کړې وه چې ډیری پکې د لوړ تحصیل درلودونکي کسان وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراد سره تر پایه پورې لیدلی وي. کوم دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.